بسم الله الرحمن الرحیم. د مونځ په مسایلو کې یو اهمه مسله بله بیانونا او هغې کې اکثر زمونږ نه ډېره کوتاهي کېږي. د سحرې مونځ له چې جومات ته راشي او امام نیت تړلي، نو آیا سنت کولی شي د امامت په موجودګۍ کې او که نه سنت به پرېږدي؟ دې باره کې علماو چې کوم لیکل کړي دي، نو هغې وي چې غوره خو دا ده چې سنت سړی په کور کې وکړي او فرض له جومات ته لاړ شي، ځکه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه. او بیا خصوصا چې ته پوهېږې چې جمع به ولاړئ، نو بیا خو کور وکړه او فرض له جومات ته لاړ شه. او که فرض که کور چا ونه کړو جومات ته راغی، نو بیا به دې چې کوم ځای امام ولاړ دی، نو په هغه حال کې یا هغه کمره کې سنت کول نه دي پکار، دا مکروه تحریمي دي. او مسله پکې دا یې که نیت دې وتړه نو بیا ماتول هم جایز نه دي. د دې وجې علما لیکي چې دی به که جومات کې سنت کی دغه ټیم، نو د هغه کمرې نه بار دې وکړي او په منځ کې چې کم از کم دیوال حایلي، که دیوال نه نو چې ستن منځ کې حایلي، دغه شان ډایرکټ صف کې ودرېدل یا هغه بلا رکاوټه ودرېدل، دا د کراهت نه خالي نه دي. او سنت پرېښودل هم تر هغه وخته پورې نه دي پکار چې د ده یقیني چې زه یو رکعت لاندې کولی شم، یعنی د دویم رکعت رکوع نه مخکې زه سنت ختمولی شم. یا بعضې وي چې دی اخري قاعده لاندې کولی شي نو هم سنت به کي، ځکه د سحرې سنت چې دي نو دا زیات مؤکد دي، د دې زیات تاکید شوی دی. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو هریره رضی الله عنه ته فرمایلي وو چې دا 2 رکعته سنت مه پرېږده، اگر که تاسو د اسونه تاسو خپو کې چکی، یعنی اسونو خپو د لاندې راځئ، نو هم به دا نه پرېږدئ. او دغه شان بل حدیث کې هغې فرمایلي وو چې د سحرې 2 رکعته سنت دا د دنیا او دې کې چې څه دي د دې نه بهتر دي، غوره دي، نو کول هم پکار دي. زمونږ نه اکثر کوتاهي داسې کېږي چې کسان راشي او امام نیت تړلي، نو دی اکثر هغه صف کې یا هغه پسې وروسته صف کې ودرېږي او سنت کی، نو دا طریقه صحیح نه ده. که دا مکروه تحریمي سره بیا کله کله اعاده هم ضروري، او که ماته یې نو هم جایز نه دي، لہذا دې باندې لږ توجه پکار ده. که به فرض محال یو سړی داسې وخت کې راشي چې امام په قاعده ناست دی، نو دی به بیا سنت نه کي. دغه سنت د فرضو نه پس به هم بیا نه کي. د احناف علما بالاتفاق د هغې فتوا دا ده چې څو پورې نور نه دی راختلی تر هغې پورې خو دی دا نشي کولی. البته چې نور راوخیږي نو آیا بیا به یې کي که نه، نو دې کې هم اختلاف دی. امام ابو حنیفه صاحب خو وي چې قضا یې نشته. امام محمد صاحب وي چې به حکم نفل قضا کولی افضل دی، یعنی د طلوع آفتاب نه پس، نور ختو نه پس د فرضو په طبیعت کې، یعنی فرضو پسې چونکې فرض مخکې شوي دی، نو د هغې طبیعت کې د دې 2 رکعته قضا کولی شي، تر زواله پورې دغه قضا کولی شي، هغې نه پس بیا دغه سنتو قضا نشته. او که ساري مونځ نه پوره قضا شي، نور راختلي سره د فرضو، نو بیا چې فرض کله مونځ قضا کوي، نو سنت به مخکې 2 رکعته قضا وکړي، بیا ورپسې 2 رکعته فرض قضا. لہذا دې مسلې باندې لږه توجه پکار ده. اکثر زمونږ مسلمانانو نه په دې سلسله کې ډېره کوتاهي کېږي. وما علینا الا البلاغ.